د ننګرهار ولایت مرستیال حبیبي کاکړ په مشرۍ د کرونا وایرس مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي کمیټې غړو سره ناسته وشوه چې پکې د خلکو پوهونې، وقایوي او معلوماتي توکو ویش او په اړوند برخه کې په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. د ولایت مرستیال حبیبي کاکړ د کمیټې غړو ته دنده وسپارله ترڅو په ښار او ولسوالیو کې د عامه پوهاوي برنامې دوامداره وساتي او هڅه وکړي چې خلکو ته د وقایوي توکو ویش ترڅنګ معلوماتي بروشرونه او پوسټرونه هم وویشي. نوموړي د کرونا وایرس په مخنیوي او وقایې کې د ولایت مقام د اقداماتو او راتلونکي پلانونو په اړه معلومات وړاندې کړل او همداراز د کمیټې غړو ته لارښوونه وکړه چې ورسپارل شوي مسؤلیتونه په مؤثره توګه ترسره کړي. نننی مجلس زمونږ چې و دا هم د کرونا وایرس د عامه پوهاوي په رابطه باندې و. د دې دپاره د ولایت مقام پلان او تدابیر نیولي دي. وخت په وخت مجالس شوي دي، پریکړې پکې شوي، فیصلې پکې شوي چې څنګه د کرونا وایرس نه ځان وژغوري. مکاتب هم رخصت کړي دي، پوهنتونونه رخصت شوي دي او مرستې شوي دي د خلکو سره. دستکش توزیع شوې ده، د ماسک توزیع شوې چې دستکش او ماسک نه د استفاده وشي او په بازار کې ګڼه ګونه تر یو اندازې کمه شوې ده. بندیزونه او قرنطینونه شوي دي، مارکیټونه، ودونه، لوی جنازې او خیراتونه، دا ټول هغه څه دي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر باندې شوي دي. د کرونا فند کمیټه جوړه شوې ده چې هغې کې ټول خپل مرستې د کرونا فند کمیټې ته ورکړي دي چې هره ورځ مستحقینو ته، غریبانو ته توزیع شروع ده. په دې ناسته کې د پوهنتون، اطلاعات و فرهنګ، ښځو چارو، ملي راډیو ټلویزیون، ټولنیزو چارو، قومونو او قبایلو او یونیسف ادارې مسؤلینو د عامه پوهاوي د چاپ شوو توکو د متن، غږ او انځور په بڼه د جوړ شوو پیغامونو، مقالو، مرستو او د عامه پوهاوي د ډلګیو له لوري د ترسره شوي فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې ناستې پر مهال د کرونا وایرس مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي په برخه کې په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې اترې او پریکړې وشوې.